بخاری مسلم کې دا حدیث بار بار راځي چې کله خلک مري یو شپېلی به ووالي شي، دې شپېلی سره به ټول خلک مړه شي. دا داسې شپېلی ده. یو ځل حضور پاک فرمایل فکرمندو وی الله رسول ډېر سوچ کې نه فکرمند نه وی کیف انعامو زه به څنګه خوشحاله ژوند تېر کما. اوهو وی اسرافیل علیه السلام شپېلی په خوله کې منډلې ده او تندی یې پرې راښکته کړی دی او غوږ یې خدای ته مایل کړی دی او په دې تمه دی چې ما ته به کله اواز کېږي چې شپېلی ووهه. نو لومبی شپېلی چې ووهلي چې د ټولو خلکو نه به سا وځي. حضور پاک فرمایي یو سړی به لګي په خپل حوض کې پلستر به کوي او شپېلی به ووالي چې سا به ترې وځي. بل یو سړی دی هغه به دوه کسان به ناست دي سودا به کوي جامې به خرڅوي، تان به خور کړي او ګز به راغشتي او دله به دا تان خور شوي نه کپړه پرې کوي او شپېلی به ووالي چې هر څه به په ځای پاتې شي. او دا به هغه وخت کې مدینه منوره به خالي شوي د خلکو نه، مدینه کې به هېڅ څوک نه وي، حالانکې اوبه به پکې وي د خوراک سامان، خو خلک به د مدینې نه بار وځي، بلکل به مدینه خالي پرته وي، انسان به پکې نه اوسېږي. یو دوه شپونکیان به د مزینې قبیلې هغې به مدینې شریفې ته را روانې او ګډې چیلی به سره چې ورګه دا مدینه ده او بوزم خلک پکې نشته ګیاګانې به ریري چې دا ګډې چیلی پکې وسرو چې مدینې ته را نږدې چې شپېلی به ووالي شي هلته به دې سا وخېږي. نولی به سړي چې تکړي د شکور نه او خولې ته به وړي شپېلی به ووالي شي، دا نولی به دقسې لاس کې پاتې شي او سا به ترې وځي. مخلوق به مړه شي، لیکن زمارونو دا قیامت به راځي په کومو خلکو، دا به په هغې خلکو قیامت راځي چې د هغې په ژبه به د الله نوم نه وي، په کافرو به راځي. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. اله به قیامت راځي چې په مخ د ځمکه د خدای نوم ختم شي. او نبی علیه السلام فرمایي د هغې نه مخکې به ډېر بربنډتوب شروع شي، فسق و فجور به شروع شي، داسې بربنډتوب به شروع شي چې خلک به یو بل سره داسې عملونه کوي لکه د ځنګل دا درندګان او حیوانات چې څنګه یو بل سره کیسه کوي، هېڅ پروا به نه لري. د لارو په غاړو به خلک یو بل سره بدعملۍ کوي، په سړکونو به خلک یو بل سره بدعملۍ کوي، په پارکونو کې به خلک یو بل سره بدعملۍ کوي او هېڅوک په پروا پسو یو بل نه لري چې دا ولې دا به یو عام رواج په دغه زمانه کې. او حضور پاک فرمایي وی دوه کسه به د سړک په غاړه لګی او دا ګناه به کوي، نو دا یو به دې بل ته وایي راځه لاره ده او دا خلکو ته لاره بندېږي او پټې به د لارې نه لږ غاړې ته شو، نو دوی به لږ د لارې نه به غاړې ته شي. وی دا خلک چې دا د خلکو نه لږ وشرمېدل او غاړې ته شو، وی دا به په هغه زمانه کې داسې وي لکه په دې زمانه کې ابوبکر او عمر کې څنګه دی، دا به پکې غزبرګان د زمانې دا هغه به نیکان به وي. ترونو ګورې یو خبره درته کوم، زمانه ګورې د فسق و فجور روانه ده، ښه بربنډتوب ډېر عام شو، ښځو جامې وغورځولې، ښځو بورتې وغورځولې، ښځو څادرونه مو غورځول، پړونه یې مو غورځول، دوپټې یې مو غورځولې، کمیسونه یې مو غورځول، په بنینونو کې ګرځي، پرتوګونه یې غورځول، په پتلینونو جانګو کې ګرځي. رو دا شی روان دی او یورپ او مغرب دا سوچ کې یو دا منډې وایي ښځو له ازادي ورکوو، ښځې په چاردیواری کې اسلام ښځې پر چاردیواری کې قیدي کړي دي، موږ یې بار راوباسو، ازادي وله ورکوو. دا ښځې وایي ولې د دې خاوند نوکرانې دي چې ډوډۍ به وله پخی سو، ښځه به ځان لګته کوي، خاوند یې ځان لګته کوي، خاوند یې ځان له پخلی کوي او ښځه یې ځان له پخلی کوي. ما نه چا تپوس وکړو مې د یورپ دا سوچ ډېر غلط دی. ښځه چې بار وویسته نو یو ښځه څونه سلو خدمت کوي، په دې جس کې دا ښځې د دې سوارلو خدمت کوي، نو د 3.5 سوو سړو ته پلیټونه ږدي، ایر هوسټس دا چې کومې ښځې دي په یوازې ایښودل نه دي، میز ورته سم کي، ډوډۍ ورته کېږدي، جاته هغه خیرن لوښي غون کي، اوبه والا رازغلی، شربت والا رازغلی، چل ورته ښیي چې داسې به خېټه او سینه تړی ګرځي. نو ما وی
میں اسلام ورته وایي چې صرف د خپلو بچو او د خاوند خدمت وکړه په کور کې دننه او په حیا دا خدمت وکړه او یورپ د یو خاوند خدمت یې پې بند کړو د 350 سورلو خدمت پې کوي دا تا ښځې له ښېګړه وکړه که بد دې ورسره وکړه د خاوند خدمت د باندې نشته او د 350 سورلو خدمت شته د حیا غ نشته او د بې حیایۍ شته هوټلو کې ښځې نوکرانې کړې نو په هوټلو کې خلکو خدمت کوه خیر د خاوند مه کوه جامې یې ته وایستې دا خو ښځو سره ښه نه دي دا ورسره بد کول دي د ښځو په وجود پیسې ګټي د ښځو تصویرونه یې لګولي ځای په ځای او غټ غټ ساین بورډونه یې لګولي او په هغې څوک د بوټانو اشتهار پې چلی او څوک پې د جامو اشتهار چلی او څوک پې د بنینونو اشتهار چلی او څوک پې د لوپټې اشتهار چلی ولې د ښځې په دې نازک وجود باندې پیسې ګټي نو دا ښځو سره ښېګړه شو که بد شو وزن اسلام خو سره ډېر ښه کړی تا خو ته مزدور او نوکره جوړه کړه چې پیسې پې ګټه اسلام ته خانه جوړه کړه چې بالغ ته دې دده ووایي میړی پیش او ګټه یې پیش نو فسق و فجور پڑے تیز روان اللہ اکبر حضور پاک یو ځل وفرمایل نبی علیہ السلام وی ما ته دا فتنې داسې ښکاري په دې سترګو لکه باران چې په شیبو وریږي او بنده ته ښکاري او ایقظوا صواحب الحجرات وی ښځې راپاڅوئ د شپې راپاڅوئ چې خدای ته زاري وکړي رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة وی دا خلی ښځې دا خدای ته نه جاري او په دنیا کې دا نیمګړې بربنډې جامې اغوستې وي دا نیمګړې دا به په قیامت په ورځ په دوزخ کې مکمل بربنډې وي الله اکبر موږ په ښځو سوداګانې کوو مارکیټ ته ځېږو معلم والا او معلم والا نو ښځې بربنډې کړې موږ د ښځو نه حیا ختمه کړه دغه ښځه چې حیات ختمه شو تاوان یې ټول تاله دی والله که دې خدمت وکړي او دا ښځه د دوزخ خشاک شو دا ښځه چې دا بربنډه ګرځي او بې حیا ګرځي دی باندې د خدای ملاقات حرام دی دلته پردو سلو ته ګوري دلته ګناه ته ګوري او دغه هلکان دا لوفران چې پردو جنکو پسې ګرځي نو دی باندې دا سترګې به خدای نینی هغه سترګې به خدای ویني چې قرآن ته پې ګورې هغه سترګو باندې به ته خدای ته ګورې چې په کومو سترګو ته بیت الله ته ګورې هغه سترګو باندې به تا ته خدای ښکاري چې په کومو سترګو ته په مانځه ولاړو د سجدې ځای ته ګورې دا سترګې به خدای ویني د شپېلی به ووالي چې ټول خلک به مړه شي نو بیا به دوباره شپېلی ووالي شي اذا هم قیام ینظرون نو نیک به ټول ودرېږي دا دویمه شپېلی شوي نو د قیامت یو لوی میدان کې به ټول راجمع شي ټول به په دې میدان کې ولاړي اوس پته نشته څونه موده ولاړي هغه الله ته پته ده خو څوک به په تکلیف کې پراته څوک په خپلو خولو کې ډوب څوک د ګرمۍ د لاسه به خوټ کېږي او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې څوک به د تندې مري د تندې چغې به وباسي او څوک به د رسول الله مبارک په خوا کې د حوض کوثر وبس کي او چا به ګرمې هواګانې چلیږي او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې یخو هواګانو ته ناست وي څوک به وږې تږې وي او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې میوې به خوري بیا به درېیمه شپېلی وویلی شي درېیمه شپېلی وویلی شي دا ټول مخلوق په بېهوشه شي سره د پیغمبرانو مکمل بېهوشه به پرېوځي یو ځل یو صحابي د یو یهودي سره جنگ راغی یهودي وي والذي اصطفى موسى على البشر وی زما د قسم په هغه ذات چې موسی علیه السلام د په ټول مخلوق برکت او فضیلت ورکړی دی دې وې مسلمان دی صحابي له غصه ورله په ټول مخلوق په ټول بندگان ول الله فضیلت ورکړی تا دا وی زموږ په پیغمبر هم فضیلت دی څه نو سپېړی ورکړه او مضبوط دا مخې وله و هغه دې غلطه وې په ټول مخلوق غوره شو موسی علیه السلام خو زموږ په پیغمبر هم غوره شو زموږ د پیغمبر نه خو غوره څوک نشته یهودي راغی نبي علیه السلام ته شکایت وکړي ستا دې ملګري څپې وله راکړه
نبی علیہ السلام هغه صحابي راوغوښت ولې دې څپېړه ورکړه وایي د الله رسوله ته دا خبره وکړه چې زما د پاک ذات قسمي چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو باندې بهتري ورکړې ده نو ما له غوسه راغله چې دا خو ستا نه بهتر کړي نو ستا نه بهتر دی څه الله اکبر زموږ ښکلي پیغمبر ډېر عاجزي کړې ده لا تخیروني من بین الانبیاء ما په نورو مغوره کوئ که نه ها ٹھیک ده د حضور پاک مرتبه اوچته ده انا سید ولد آدم ولا فخره بل دی کې وایي د ټول بني آدم سردار یم خو کبر نه کو الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه واله زما د جنډۍ لاندې وي د قیامت پر ورځ خو ما داسې مه غوره کوئ چې د بل پیغمبر توهین راشي داسې به نه کوئ او بیا څه وایي الناس یسعقون یوم القیامه چې دا درېیمه شپېلۍ ووالي شي نو دا ټول خلک به بېهوشه پرېږدي په ټولو کې اول حضور پاک فرمایي زه به سر راوچت کما نو چې سر راوچت کم فاذا انا بموسی قائم بقوائم العرش موسی علیه السلام به ووینم د الله د عرش خوا به یې نیولي نو پته دي پیتور کې نو خدای د هغې بدل دلته ورنه که هغې بېهوشۍ د وجې د دا بېهوشي خدای ختمه کړې نور مخ بېهوشه و دې پکې بېهوشه شوی نه دی دا به درېیمه نو چې درېیمه شپېلۍ څنګه ووالي شي صاحب من ټول مخلوق به بېهوشه شي او دا درېیمه شپېلۍ ولې والي کېږي دې وخت کې د الله عرش د الله تجلي کېږي او حساب کتاب شروع کېږي نو بیا به څلورمه شپېلۍ ووایي نو خلک به ټول راپاسي او دې څلورمې شپېلۍ سره به حساب کتاب شروع شي نو بیا به الله پاک څه چلو کي چې په دنیا کې چا د کوم څیز عبادت کړی دی هغه ورته هلته مخامخ کي وایي دی دې پسې تاسو غوره د عبادت کوو دی ورپسې چې دا خلاص کي د لیکانو بوټه یادو سو بنور پسې رواني نور به ورته مخامخ کړي ورپسې ځي او په دې تمه به چې تم خلاصوي سو بس سپومۍ پسې رواني چې سپومۍ عبادت یې کړی دی البته سو بس ستورو پسې رواني چې د ستورو عبادت چا کړی دی سو به بوتانو پسې رواني چې د بوتانو عبادت یې کړی دی ورپسې به شي چې لکه دام بچ کي الله به دا خلک سره د هغه خپلو بوتانو وغیره په دوزخ کې ور واچوي حضور پاک فرمایي زمون امت به پاتې شي منافقین به پکې وي منافقین ولاړي رب العالمین به ورته ځان وښیي خو په هغه صفت به ورته ځان ونه ښیي چې مخکې ورته په کوم صفت د حساب کتاب وخت کې ځان قولې او بل صفت به ورته وښیي نو الله به ورته وایي چې ای بندګانو ټول خلق په خپلو معبودانو پسې لاړل او تاسو لا ولاړ یې دی وایي مونږ ولاړ یو ولې ولاړ یې مونږ د خپل رب انتظار کوو زموږ رب چې راشي وی خدا رب انتظار کوي زه ستاسو رب یم که نه وی نعوذ بالله منک ته زموږ رب نه مونږ چې رب لیدي او بل شان هم لیدي او ته خو بل شان یې یوم یکشف عن ساق ته زموږ رب نه ها نو بیا به ورته الله په هغه صفت ځان وښیي چې مخکې یې لیدلی وی زه څوک یم انت ربنا ته زموږ رب یې ته ټولو په سجده پرېږدي الله به وویني نو په سجده به پرېږدي بغیر د منافق نه منافق چې سجده کوي نو د املا به یو تخته شي دی به ټیټېدی نه شي الله به وي راځئ راپسې ځي به ورپسې نورهم یسعی بین ایدیهم او د اعمالو رڼا به ترې مخکې دا نیکان به ورپسې او دا منافقین به وروسته بوټ بوټ کېږي لکه دا خپې چې چا شلې وتې نه شي ای ملګرو ودرېږئ که نه نقتبس من نورکم چې مونږ هم ستاسو په رڼا لږ مزل وکړو که نه بس دی به مخکې آخره کې به تیاره راشي مسلمان به ترې نیغ جنت ته لاړ شي دی به په میدان کې پاتې چې دوزخ ته به یې ورشغل هغې نه پس جنت الله دې مونږ بولي جنت کې به بیا نیکان بندگان چې جنت ته لاړ شي نو جنتیان به بیا د الله سره ملاقات کوي وجوه یومئذ ناظره خوشحاله بی تر و تازه بی الى ربها ناظره خدای بینی و وجوه یومئذ
علیها قطره بعضې مخونه په دوزخ کې پرتي تک تور بل تک تو سا او د جنتیانو مخونه دا به الله ویني. یو ځل حضرت جبریل علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم له تشریف راو یو غټه اینه وه ورسره د دې اینه کې یو رپوټې غوندې داغ تاسې دا مچ د غلو رپوټېنې غوندې داغ او غټه اینه وه. جبریل علیه السلام تپوس وکړه د نبي علیه السلام وی د الله رسول الله پیژنې یو اینه ده که نه خو دا پوټېنې داغ دی د دې بدرنګ پې ښکاري په دې اینه اینه چې صفی او ناري داغ اینه پې ښه نه ښکاري. جبریل علیہ السلام وتوی وی د شیشې مثال د جنت دی او دا پټینې نری داغ چې پیوینه دې ته مزید وای ولدینا مزید مزید بانا دام کې علما چې مونږ به زیات نعمتونه ورکو احسانات به ورکو زیات او بعض علما دا معنا دی دا پټینې داغ مزید دی. وی جبریل مزید څه شی دی دا خو ډېر پټینې دی که نه پیغاو پوټینې دی وی چې دا کله خدای جوړ کو نو جبریل علیه السلام ما ته الله وی چې ځه یخي طرف ته لاړ شه او اخر ته ځان ورسوه. نو د جبریل علیه السلام دومره تیز سفر دی چې د اووم اسمان نه ځمکې ته د سترګې د رپ نه هم زر رارسېږي دومره تیز رفتار دی. نو ما ته وی چې د یخي طرف ته ځه روان شه او اخر ته ځان ورسوه بیا راځه ماله نو یې زر کاله مې یخي طرف ته مزل وکړه خو اخر مې وله پیدا نه کړ. بیا وی ښه دی ګس طرف ته روان شه نو زر کاله مې ګس طرف ته مزل وکړو خو اخر مې وله پیدا نه کړ. وی اوس مخکې ځه نو زر کاله مې مخکې مزل وکړو خو اخر مې وله پیدا نه کړ. یو ځای بل طرف ته روان شه نو زر کاله مې اخوا مزل وکړو خو اخر مې پیدا نه کړ. دا دومره ډېر دی تا ته نری داغ چې ښکاري نو چې دا دومره لوی دی نو جنتونه به څونه جبریل دا مزید کې څه شی دی وی دا الله رسول ډېر بهترین ځای دی دې کې ډېر خشته باغونه خشته میوې او خشته خوشبویې او ښکلې اوبه او د نور کورسی دی پکې د رڼا او د یاقوتو کورسی دی پکې او د زمرودو کورسی او تختونه دی پکې ډېر بهترین او دې کې چې کم باران کېږي هغه د خوشبویو باران دی. جبریل دا څنګه دی دا د چا جنت دی الله اکبر وی دا هغه ځای دی چې دې کې به الله د خپلو بندګانو سره ملاقات کوي. دا بندگان به راغونډ کي نو څوک به د نور په کرسو کښېني څوک به د زمرودو په کرسو کښېني څوک به د یاقوتو په کرسو کښېني دا ټول نو چې څنګه راغونډ شي او دا ټول کښېني نو په دې به یو باران وشي باران به د خوشبویو وي او داسې خوشبویه به د جنتیانو په جنت کې چېرته نه لیدلی نو رب ذوالجلال به ورسره ملاقات وکړي دوی به د الله دیدار وکړي الله به وویني دا جنتیان وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره ډېر به خوشحالې جنتیان الله به ورسره خبرې کوي لکه څنګه دا تاسو زه یو بل سره خبرې اترې کوو خو زمونږ په شان نه ګورې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر دا الله د شان سره لایق. دا جنتیان چې بیا مجلس برخاست شي او رانوان شي نو سترګو کې به هغه ښکلا پرته وي یا خدای بیا به دا روز کله راځي دا به بیا کله راځي زما ورونو اوس هم دنیا کې چې ښکلي شي ته بنده ګوري نو سترګې ته یې خوا کېږي نه داسې ده که بعضې خلک اونو ته ګوري د بر علاقو ته لاړ شي نو د اونو کې د شنو ته ګوري وله خوند ورکوي چې بس ورته مې کتې څوک دا خشته اوبه چې په دې سیندونو کې بیږي هغې ته ګوري چې ورته مې بس کتې څوک میوو ته ګوري دا خشته ښکلې میوې دا ګڼې یاره چې ورته مې کتې بس او چې څوک بیت الله ته لاړ شي وایي چې ورته کتې مې ورته چا د ښځې له لوندې کېږي چې کتې مې ورته مونځ هم نه دی د چا د بچو نه نه کېږي چې بس کتې مې ورته هر شي کې یو لذت دی یو خوند دی پکې د کتلو باندې د هغې کې یو خوند میلاویږي نو الله په کتو کې به څونه خوند دی او څونه مزه به یې پکې نو چې دا خلک کور ته واپس راشي کور ته نو ښځې به ورته څه وایي هغه حورې
چې د هغې صفت قرآن کوي چې خدای د چا د حسن صفت کوي نو به خشته مې که نه وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون د ملغلرو په شانته هغه ملغلرې چې په هغه سیپو کې بند دي لا پې دولم نه لګېدلی الله صفت کوي چې دومره خشته ښکلې چې د هغې د پندې نلې به د اویو جوړونه بار ښکاري دومره خشته دي لیکن هغه خورې به د خپلو خاوندانو ته څه وایي سړو تاسو خو چې زمونږ له تللی یو شان وی اوس خو ډېر خشته یې ډېر ښکلي یې او ډېر زیات خشته رالی که نه چې واپس رالی یعنې خورې ورته پسخېږي ډېر ښکلي وی چې تلی خو یو شان وی او چې رالی خو بل شان یې ډېر ښکلي یې او ډېر خشته یې او مونږ خو چې درته ګورو په کتو نه مړېږو هغې به څه وایي مونږ د خپل رب ذوالجلال سره ملاقات کړی دی خبر یې الله سره ملاقات کړی او چې الله سره څوک ملاقات کوي نو دغسې واپس کېږي د الله د هغه حسن اثر په موږ وشو د الله د هغه ملاقات اثر په موږ وشو نو موږ هم ورسره خشته شو نو حضور پاک فرمایي وی بعضې خلک به د دنیا هلته خو یو ورځ د شپې ویسته د یوې هفتې په مقدار الله سره ملاقات کوي او په ټولو کې بهترین جنتي هغه دی چې سهار او ماښام الله سره ملاقات کوي نو نبی علیه السلام فرمایي وی که خوښه مې ستاسو چې مونږ الله سره د جنت کې ملاقات وکړو نو یو دم درته ښیمه هلکه ستاسو خوښه ده چې الله سره ملاقات وکړې ادا مې څه دی ادا چې د نور ختو نه مخکې مونږ د سهار مونځ او د نور پرېوتو نه مخکې مونږ د مازدیګر مونځ د سهار او د مازدیګر مونځ د نه خطا نه شي چې کوم انسان د سحر مونځ کوي د جمع سره د امام او د مازدیګر مونځ کوي د جمع سره امام سره نو دله به خدای پاک دی دم دی دله به الله د جنت په میدان کې د خدای د ملاقات توفیق نصیب کړي دی به الله دینه زما دم نه دی دا حضور پاک ښودلی نبی علیه السلام مبارک دا جنت کې به ملاقات کېږي دغه یې دم شو او چې کوم سړی په دنیا کې نابینا دی هلکه بشیر جان نو نبی علیہ السلام فرمائی چې کم نبی علیہ السلام فرمائی چې الله وی دا الله وینا ده چې د چا نه مې دا دوه سترګې واخیستې په دنیا کې د پې صبر وکړو د دې دوه سترګو په برکت بدله د جنت ورکړو هلکه بشیر جانه جنت ته خو به ځې خاصې نه چې هلته ځان له شوم پلاک جوړ کړو نعتونه نه وی نعتونه به وی که نه او نعت به وی نو بهر کې تمارونو دا سترګې چې مونږ په دې تمه یو چې مونږ په الله سره ملاقات کوو نو مونږ به دنیا کې هم کوشش کوو چې دا سترګې لږې پاکې وساتو که یو ستر چې کوم چا سره ملاقات سړی کوي نو په کومه جامه کې جوړه پاکه ساتي که نه ساتي په خیرونو کې خو نه ورځي او مخ صفا ساتي پس خیرن مخ او پسخا خیچن مخ او چا سره ملاقات نه کوي نو په کار دی چې مونږ په دې تمه یو چې مونږ د الله ملاقات وکړو په جنت کې نو چې مونږ د ګناه خیچنتوب د ځان نه لرې کړو او دا سترګې مونږ د ګناه نه پاکې وساتو چې بیا هسې نه خدای ته مختورن نه شو که نه چې دا سترګې خو ستا په ګناه که کړې وې په دې خورې پردو جنکو ته او ښځو ته کتل نو ما ته پې څنګه ګورې او په دې خپو باندې خو به ته ګناه پسې تلې نو ما له پې څنګه راځې او په دې جبه خو به دې کنځل کول بد به دې پې وې نو ما سره پې څنګه خبرې کوې چې داسې نه نو زمونږ عقیده ده چې مسلمان او نیکان خلق دا به د جنت کې د رب العالمین سره ملاقات کوي الله دې موږ له توفیق راکړي خدای موږ جنتیان کې خدای د دوزخ نه مو ساتي الله د زوال د ایمان نه مو ساتي الله جنتونه هم نصیب کې د جنت خوشحالۍ هم نصیب کې او الله موږ ګناهګار یو موږ ډېر ګناهګاره جزان یو موږ په خپل عمل نشو کولی رب ذوالجلاله ته را باندې فضل وکړه او موږ ته خپل دیدار را نصیب کا په جنت کې خپل دیدار را نصیب کا او د جهنم د عذاب او د اور نه مو ساته او د ځنکدن د عذابونو نه مو ساته او د دنیا او د آخر د فتنو نه مو ساته یا الله دې خود بیماران دي مجلس ته د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي او په دې جومات کې زموږ تحقیق کوي او نو دعا وکړئ چې کوم بیماران دي الله دې ورله روغ صحت او شفا ورکړي